ګرانو دوستانو، تاسو د ناول په تیره برخه کې واورېدل چې رنبیر د جیل د ناظم په درانه استقبال کې له زندان آزاد شو. دا چې نور څه پېښېږي راځئ په دې برخه کې واورو. خو د درمسال مذهبي مشر او راجه د پوځ سرلښکر او ځینو سردارانو رایه داسې وه چې موږ باید لومړی له همدې خلکو سره خبره سپینه کړو. زه پر دې خبره حیران وم چې دې خلکو ته د څو کاله چوپتیا وروسته په غرنیو خلکو د یرغل خیال ولې هغه مهال ورنه رغی چې کراري وه. اوس خو د ویهن راجه ته مرسته زیاته ضروري نه وه، خو چې کله په حقیقت پوه شم زما حیراني هم لرې شوه. د پوځ سرلښکر د مسلمانانو د زړورتیا کیسې اورېدلې وي او هغه د یوه ځواکمن دښمن مخې ته له ورتلو څخه ویرېده. څرنګه چې د ویهن د ناارامو حالاتو په سبب قرار په کور کېناستل ورته ګران و، ځکه خو یې ځان ته د یوې ارسانه جبهې غوره کول غوښتل. له مذهبي مشر سره د درمسال شتمنۍ غم و. د هغه دا ګمان و چې په عادي حالت کې ښایي محمود د دې لرې لرغونې سیمې ته مخه ونه کړي، خو د نګرکوټ پوځ په ویهن کې ماته وخوړه. نو د دې اټکل کیدای شي چې تر نګرکوټ پورې محمود ورپسې راشي. د سردارانو هم اکثریت له کور څخه لرې د یوه لوی خطر پر ځای کور ته نږدې د یوه وړوکي خطر قبلول غوره وبلل. راجا له مجبورۍ د پوځ د سرلښکر او مذهبي پیشوا پرېکړې ته سر ټیټ کړ، خو د ده وروسته هغه څه دا و چې نګرکوټ هر سپاهي باید په دې جګړه کې برخه واخلي تر څو پوځ له دې عملیاتو څخه وزګار شي او ژر تر ژره د ویهن مرستې ته ولاړ شي. خو مذهبي پیشوا بیا د راجه مخالفت وکړ او پر دې خبره یې زور راوړی و چې د دې کار لپاره یوازې د ځمکوالو پوځ بس دی. د نګرکوټ منظم پوځ باید د درمسال د ساتنې لپاره پر ځای پاتې وي. بالاخره دا پرېکړه وشوه چې د منظم پوځ نیمایي برخه به دې عملیاتو ته ځي او نیمایي نور یې د درمسال د ساتنې لپاره پاتې شول. د پوځ سرلښکر 8,000 تنه سپاهیان په 3 برخو ویشل. د پخپله له 4,000 لښکر سره د ختیځ په لور مخه کړه. 2,000 تنه یې د سردار جګت ناراین په کومنده شمال لوري ته ولېږل او هدایت یې ورته وکړ چې د شمال لوري ختیځ ته د غرنیو سیمو په لمن کې راتاو شي او هلته د نور پوځ ته انتظار وکړي. پاتې 2,000 تنه یې د یو بل سردار په کومنده جنوب لوري ته واستول او لارښوونه یې ورته وکړه چې د جنوبي له لارې هماغه ټاکلي ځای ته ځانونه ورسوي. په هوارو سیمو کې د دښمن د تیتو پرک لښکر د تباه کولو لپاره دغه پلان کامیابېدای شوی. خو د غرونو په یوه نه ختمېدونکې لړۍ کې د داسې پلان د بري هیله بېعقلي وه. غرني خلک د خپلې سیمې لویشت په لویشت بلد وو او تقدیر یې پر پل سیمه د دوی لپاره د مورچل په څېر جوړه کړې وه. خو د لوړ ذاتو دبدبه بیا داسې وه چې هغوی یو ځای هم مقابله ونه کړه. زموږ پوځ کې یوازې څو تنو سردارانو آسونه ورسره راوستي وو، خو چې غرنیو سختو لارو ته ننوتو آسونه یې په یوه خوندي دره کې پرېښودل. زه او سپاهیان مې د سردار جګت ناراین په پوځ کې وو. د هغه 2 زامن په همدې جګړه کې شامل وو. زموږ د میړانې د لیدو لپاره د مذهبي مشر یو ورور هم زموږ له پوځ سره ملګری وو. تر څو ورځو پورې موږ له کوم خاص مقاومت سره مخ نه شو. کوم کلی چې زموږ مخې ته راغلل ټول له یوې مخې له خلکو څخه تش وو. خو که چېرته به کومه ښځه ماشوم یا بوډا پاتې و زموږ سپاهیانو به د خپلو تورو تېروالي پرې ازمایه. خو دا لوبه زما هغه وخت هم نه خوښېده چې زړه مې د خپل دین د هغو دښمنانو نفرت او کینې څخه ډک و. یوه ورځ موږ په یوه ډېر هواداره دره کې تم شو. څو تنو سپاهیانو له یوه ویجاړ کور څخه 2 تنې ښځې او 3 ماشومان په کشولو راوستل. جګت ناراین هغوی په ونو پورې وتړل او د پوځ وتلیو کسانو ته یې په هغوی د نښې ویشتلو بلنه ورکړه. ما یې په خلاف احتجاج وکړ. هغه په غوسه شو ویې ویل له تا نه ښځه جوړیږي. واسد یې د دښمن پر خلاف د یوه نوابزاده زړه ترکاڼي هم باید سخت وي. ما ځواب ورکړ تر اوسه ما دا پرېکړه نه ده کړې چې دغه بېوسه ښځې او ماشومان زموږ دښمنان دي. هغه وویل ستا په ګمان موږ دلته له ډبرو سره جګړې ته راغلي یو؟ ما ته وګوره. او له دې سره یې له لیندۍ څخه پر هغوی غشي ورخوشې کړ. غشي د یوه ماشوم په ټټر ونښت. له دې سره له څو نورې لیندو څخه هم په یو شنډ غشي والوتل او د ښځو او ماشومانو کړکې په ډېرو کړسندو خنداګانو کې ورکې شوې.
جګت نارین او د هغه زامنو او څو نورو سردارانو په فاتحانه مسکا ماته راکتل. له هغې وروسته چې ما څه ولیدل له دې پیښې زیات دردناک و او زه یې په تفصیل کیسه کول نه غواړم. یوه ورځ په یوه ګڼ ځنګل کې دښمن پر موږ یرغل وکړ، خو زموږ ډېر زر هغوی په شا تګ ته مجبور کړل. راتلونکې ورځ موږ ته یو خوړ مخې ته راغی چې د دوی غرونو په منځ کې و. له ټولې ورځې خوارۍ وروسته موږ یوه داسې ځای ته ورسېدو چې د لرګیو پل جوړ و او له خوړ څخه پورې وتو لاره وه. د لرګیو هلته کمی نه و، ځکه مو بله ورځ بل پل جوړ کړ او بلې غاړې ته پورې وتو. ما دا احتیاط لپاره جګت نارین ته مشوره ورکړه چې د دې پله د ساتنې لپاره د څو تنو پهره ضروري ده. امکان لري موږ ته د څه خطر په وخت کې د دې ضرورت شي. جګت نارین له لږ او ډېر بحث وروسته پر پله 20 تنه غشي ویشتونکي پهره ودرول. هغوی ته یې امر وکړ چې تر سبا پورې پل وساتي او بیا له نور پوځ سره بیرته یو ځای شي. د جګت نارین د لاټکل له مخې زموږ وروستی منزل ته باید د نور پوځ انتظار وکړو. په 50 میله لاره وه، خو له پله نه لږ وړاندې موږ د تلو پر ځای وښویدلو. زموږ ښي لوري ته د دنګ غر او کیڼ لوري ته ژور خوړ و. مخامخ د غره سره ختل ممکن نه و او د غره په لمن کې د خوړ په څنګ کې تلل هم ډېر ګران و. تر ماسپښین پورې موږ په ډېر زحمت ایله 2 میله لاره ووهله. له هغې وروسته د غره پیچومې داسې و چې ډبرې مو باید ماتې کړې وای او لاره مو پکې جوړه کړې وای. ما جګت نارین ته مشوره ورکړه چې باید وګرځو او کومه بله لاره وګورو. هغه ځواب راکړ اوس به زموږ په لاره کې هم دغسې غرونه راځي. ما وویل که ستا دا پرېکړه وي نو باید بیرته وګرځو او چېرته په کومه یخه برخه کې واړوو او د پوځ څو ډلګې د لارې په جوړولو وګمارو چې لاره جوړه کړي. پوځ ته به د کوچ امر ورکړي، که نه په دې وضع کې خو که د دښمن څو تنه هم چېرته غلي ناست وي یوازې د ډبرو په اورولو زموږ ټول پوځ تباه کولی شي. خو جګت نارین له هغو خلکو څخه و چې خپله هره غلطي صحیح ثابتوله. هغه ځواب راکړ ما دغه غرنۍ سخته دره د همدې لپاره غوره کړې ده چې دښمن له دې لورې بې پروا وي او هغوی به کومه بله لاره پیره کوي. ما وویل دا امکان لري چې د دښمن کوم سړی موږ پر خوړ د پله جوړولو په وخت کې لیدلی وو او دا هم امکان لري چې هغه نورو ته هم دا خبر ورکړی وي او هغوی د شا له کومې اسانه لارې د دې غره څوکې ته ځانونه را رسولي وي. جګت نارین په غوسه کې وویل زه له تا سره بحث نه کوم، که ستا همت ځواب ورکړی وي نو بیرته تلای شي چې کله موږ کوم خوندي ځای ته ورسېدو بیا به احوال درکړو چې اوس څه خطر نشته، تشریف راوړه. د خپل خسر له خولې ما ته دا خبرې له زغم نه وتلې وي. په غوسه شوم ومې ویل چې کله د مېړانې د ښودلو مهال راغی ته بیا ما ته د بې همتۍ پیغور رانه کړې. جګت نارین غوښتل څه ووایي چې خوله یې وازه پاتې شوه. د غره له سره یو ویرونکی غږ اوچت شو. سپاهیانو چې ورو ورو ګامونه اخیستل په حیرانۍ یو بل ته کتل. زما اندېښنې پر ځای وي. پر موږ د ډبرو باران پیل شو. لږ ځنډ وروسته د هېچا هوس پر ځای نه و. هر چا تر پښو لاندې ځمکه سره تبی شوه او غوښتل د بل پر ځای خوندي شي. یو بل یې ټېل وهل، څوک چې شاته و مخې ته یې ځانو. جګت نارین غوښتل څه ووایي چې خوله یې وازه پاتې شوه. د غره له سره یو ویرونکی غږ اوچت شو او سپاهیانو چې ورو ورو ګامونه اخیستل په حیرانۍ یو بل ته کتل. زما اندېښنې پر ځای وي. پر موږ د ډبرو باران پیل شوی و. لږ ځنډ وروسته د هېچا حواس پر ځای نه و. هر چا تر پښو لاندې ځمکه سره تبی شوه او غوښتل یو بل په ټېل وهلو سره تیتو پرک کړي. څوک چې شاته و مخې ته یې ځانونه رسول او چې مخې ته و هغوی شاته زورونه وهل. څوک چې تر ډبرو لاندې راغل د خوړ تل ته پرې وتل. خو ځینې داسې هم و چې یوازې له ویرې خوړ ته ټوپونه وهل. جګت نارین په یو ونه پورې نښتی و او په پوره زور یې چغې وهلې. ښایي هغه په خپله هم نه پوهېده چې څه وایي. بالاخره سپاهیانو دا احساس کړه چې له شاتګ ګرځېدو پرته بله هېڅ لاره نشته. خو تر دې وخته 300-400 تنه خوړ ته لوېدلي وو.
په کومه خطرناکه لاره چې موږ په پوره پام یو ګام اخیست، اوس په بیرته تګ کې په منډه روان وو. زموږ نیکمرغي دا وه چې ځای ځای د غره لمن د ونو څخه ډکه وه او دښمن ډېر ځایونه بې له دې چې موږ وویني هسې یې په اټکل ډبرې غورځولې. خو پر هر ځای کې زموږ د سپاهیانو د وارخطایۍ دا حال و چې څومره سپاهیان د ډبرو په لګېدو وژل کېدل، تر هغې زیات له یو بل سره د ټکر په سبب کندې ته ولوېدل او مړه شول. څومره چې موږ پله ته نږدې کېدو د ډبرو باران کمېده، خو له پله نه نیم میل لرې زموږ پر سر لوڅ ګړنګونه وو او څو تنه د هغو پر سر زموږ په انتظار وو. هغوی پر موږ پر ډبرو سربېره غشي هم ورول. زما اټکل دا و چې په دې 400-500 ګزه کې زموږ د ځاني زیانونو اندازه د تېرې ټولې لارې نه زیاته وه. یو غشی زما پر مټ ونښت، خو په داسې وخت کې د داسې زخم احساس هم راته ګران و. له دې خطرناک ځای څخه تر پله پورې زموږ لاره پخه وه او پاس پیچومې هم ډېر خطرناک و. یوه ډبره دلته اوس هم راغورځېده، خو د هغه توپان نه وروسته دا اوس زموږ لپاره د اندېښنې وړ نه وه. خو تر اوسه د هر سپاهي دا هیله وه چې پر پله تر نورو د مخه تېر شي. د جګت نارین یو زوی زما په مخ کې په ډبره وځپل شو او لاندې کندې ته پرېوت او بل یې هېڅ درک نه و. د لارې وروستي ګرځندي ته چې موږ ورسېدو، ومو لیدل چې د دښمن 50-60 کسو پر پله حمله وروړې وه او خوړ په بله غاړه په مورچلو کې ناست زموږ غشي ویشتونکي چې د پله پر سا ساتنه کوله د هغوی د لرې شړلو هڅه کوي. موږ له څه د رنګ پرته پر هغوی حمله وکړه. دغه خلک وارخطا شول او شاته وتښتېدل، خو زه له څو سپاهیانو سره په هغوی پسې ورسېدم. اوس له پله نه وړاندې لاره نه وه او لاندې ژوره کنده وه. د دښمن کسان کلک بند پاتې شول. بالاخره یې له مقابلې پرته بله لاره نه وه. په دې کې 15-20 کسان زموږ له کلابندۍ څخه تېر شول او پر غره وختل. نور د 40 په شاوخوا کې کسان یو هم ژوندي پاتې نه شو. یا موږ تر نیغ تېر کړل او بیا یې ځانونه په کنده کې وغورځول. خو د دې په مقابل کې موږ خپل نیمایي لښکر له لاسه ورکړی و. جګت نارین خپل اعصاب له لاسه ورکړي وو. د لیونو په شان یې خپلو زامنو ته چغې وهلې او پوځ په ډېره بې نظمۍ کې له پله تېرېده. زه د پله پر ماتېدو ووېرېدم، ځکه په منډه ولاړم. د پله تر څنګ ودرېدم. زما په چغو او فریاد د سپاهیانو وارخطایي لږه کمه شوه، خو تر اوسه لا 200 سپاهیان دې لوري ته چې د غره له لمنې څخه د غشو باران راباندې پیل شو، له دې سره سم د دښمن په سلګونو تنه له غره څخه راښکته شول او نارې یې وهلې. زموږ په لورې راغلل. په دې نازک پړاو کې 50-60 ځوانانو له ما سره ملا وتړله. موږ ور وړاندې شو. د دښمن لاره مو بنده کړه. ما په ورانه او اوږدو 2 تورو زخمونه وخوړل. ډېر ملګري مې ووژل شول، خو موږ دښمن پرېښود چې پله ته نږدې شي. لږ ژر وروسته پاتې پوځ هم له پله څخه تېر شو. زما سره 15-20 تنه پاتې وو. موږ په جګړه کې شاته تلو، خو د دښمن یوې سختې حملې موږ پښې وښویولې او زما ملګرو په یو وخت په منډه له پله څخه د تېرېدو هڅه وکړه. ما لا پله باندې پښه نه وه ایښې چې مات شو. ما سمدستي خوړ ته توپ واهه. له دې خوړ څخه ژوندي وتل یوه معجزه وه. له پله څخه تېر شوي وو او ځینې نور له هغه شا تېر وو چې یو سر یې د پله په پورې غاړه په رسېدو کلک تړل شوی و. د اوبو یوې څپې هغوی هم په غېږه کې واخیستل. موږ که څه هم د دښمن د غشو تر دم لاندې وو، خو بیا له پورې غاړې هغوی زموږ د نور پوځ تر برید لاندې وو. او بیا یې چې موږ د اوبو په څپو کې ولیدو، جنګي قانون یې زموږ څخه توپیر درلود او پر موږ یې له غشو ورولو څخه ډډه کوله. زه په یوه ګرداب کې راګیر شوم او د څو غټو له خوړلو او له څو غټو له خوړلو څخه له هر څه بې پروا شوم. تقدیر را سره ملګری و. تر څو شېبو د مرګ او ژوند له کشمکش سره لاس او ګریوان و. وروسته په یوه لوی شاتیر پورې ونښتم. بیا هم زما باور و چې دغه تکیه به مې لنډمهالې وي او توندې څپې به مې له کوم کمر سره ووهي. خو د خوړ ژوروالی ورو ورو کمېده. له دې سره د دواړو څنډو لوړوالی زیاتېدو. اوس له خپلو ملګریو څخه خبر نه و. دغه ننداره مې دومره ویرونکې وه چې کلونه وروسته اوس هم د هغې له تصور څخه زما ونه زېږېده. شاتیر څو ځلې کله یوې او کله بلې څنډې ته ورسره یوړم،
خو ما د څنډو په هغو نیغو دیوالونو د ختلو تصور هم نشو کولی. زما په زړه کې کله دا خیال راتلو چې ناڅاپه به چېرته د خوړ غېږه پراخه شي، خو د دې خبرې ډېر امکان نه و چې زه څنډې ته د وتلو په ځای د سیند په منځ کې له کومې راوتلې ډبرې سره ټکر او ټوټه ټوټه شم، او یا ناڅاپه اوبه تر کوم ځړوبي تېرېږي او زما وروستی منزل وي. ما ته د دې خبرې اټکل هم ګران و چې څومره لرې راغلی یم. اوبه د واورو په څېر یخې وې، د ټپونو تکلیف زه بې درېغه بې سیکه کړی وم، او پر دې پوهېدم چې که لږ ژڼ نور په اوبو کې پاتې شم نو له کومې حادثې پرته به مړ شم. یو ځای د خوړ غېږ لږ زیاته یې خطر نظر راغله، او لږ ژڼ وروسته مې د اوبو د لاندې تویېدو غږ تر غوږ شو. بیا مې ولیدل چې د خوړ مخې ته یو لوړ کمر راغی، او هغې د اوبو لوري په یو اړولی و. لږ ژڼ وروسته زه په یو دایروي مسیر یو وړوکي جهیل ته ووتم. که هغه زه د ډنډ جهیل پر ځای یو لوی څاه وبولم نو ډېر به غوره وي. د خوړ اوبه په دې ویرونکې څاه کې له یوې دورې وروسته ناڅاپه په یوې کندې کې لوېدلې. یوازې د اوبو له شور څخه ما د دې کندې د ژوروالی اټکل کولی شوی. زه شېبه په شېبه د زړوبي خواته ورنږدې کېدم. په یوه ځای کې مې د څنډې له کمر څخه وتلی یوه مږوی ولید چې د یو بالښت په اندازه له اوبو څخه جګ و. له دې مږوي څخه پاس څو وړې وړې زینې جوړې شوې وې، او د هغوی شاته په کمره کې یو لوی سوری ښکارېده. ګرانو دوستانو، د ناول دا برخه پر همدې ځای پای ته رسیږي. تر بلې برخې د لوی الله په امان.